سلامونه. ملګري ملتونه وایي د قطر تر تړون وروسته افغانستان کې جګړې زیاتې شوې دي. انټونیو ګوتریش په خپل یو تازه ریپورټ کې له طالبانو غوښتي دي چې تاوتریخوالی کم او اوربند وکړي. د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د افغانستان 45 کسیزه پلاوي تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره کتلي دي. ایراني رسنۍ وایي چې دغه لیدنه کې په دوه اړخیزو اړیکو او ایران کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په تړاو بحث شوی دی. د ملي امنیت شورا وایي وسله طالبانو په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په 13 ولایتونو کې 42 ملکي وګړي شهیدان او 115 نور ټپیان کړي دي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي په تیره جوزا میاشت کې د افغانستان له 3 بندرونو څخه نږدې 423 زره ټنه خوراکي، ساختماني او نفتي توکي افغانستان ته وارد شوي دي. او د 40 ساعتونو په تیریدو سره هیواد کې د کورونا وایرس 409 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي. په دغه موده کې 12 تنه د کوویډ-19 ناروغۍ له امله مړه شوي او 402 تنه بیرته رغېدلي دي. د مجموعي مثبتو پیښو شمېر 28,833 ته ورسېده.